سوچ وکړئ چې د یو بادشاه زوی وي، د سرو زرو په لوښي کې د ده خوراک و څښک وي، 24 ساعته ده ته خادمان ولاړ وي، د ده د ویلو څه مخکې د ده ټول ضرورتونه پوره کېږي. وایي څه دی به په دې خبر سي چې پر یو مزدور باندې د هغه وږې شپه څنګه تېرېږي، او د یو کسان یا د کروندګر پر مخ چې کومې خولې د ستړیا سره راځي د هغه قیمت به ده ته معلوم سي. خو یو داسې بادشاه هم راغلی چې خپل زوی یې د محل د عیش و عشرت څخه د خوشحالۍ سره راویستی او بویه بازار ته د تناره پر غاړه یې کښېناوه. دا بادشاه څوک و؟ دا د عباسي دور خلافت یو ډېر مشهوره هوښیار بادشاه و چې نوم یې هارون رشید و. ده به تل د علم، د انصاف او د رحم خبرې کولې. خو ده ته دا اندېښه وه چې د ده زوی امین در هغه ساعته پر یو ښه خلیفه یا ښه بادشاه نسي جوړېدی چې تر څو پورې دی د عام ولس په ستونزو او په درد باندې ځان نه کړي خبر. نو یو ورځ هارون رشید راولاړ سو، خپل زوی امین یې راوغوښتی، د خپل ځانه سره یې کښېناوی، بیا یې دا ورته وویل چې زویه ته در هغه ساعته زما د خلافت مستحقه نسې جوړېدی چې تر څو پورې ته د یو عام انسان رنګه ژوند نه وکړې او د دې عوام ستونزې او په درد باندې خپل ځان نه کړې خبر. او ده ته دا حکم ورکړئ خپل زوی امین ته چې ته به دا محل پرېږدی، خپلې جامې به بدلې کړې، خپل نوم به بدل کړې او ولاړ به سې د یو عام تناره والا سره به خپله مزدوري شروع کړې او هلته به ته خپل وخت کړې. امین چې د خپل پلار د حکم تعمیل یې وکړي، ولاړی د یو تناره والا سره خپل کار شروع کړي. په اوله ورځ چې د ده لاسونه په وړو باندې ککړ سولو او د ده د سترګو باډوګان د تناره په تموش باندې وسوځل سولو او مخ یې تک سور واوښتی، دی جوړ ستړی سولو. په دا ورځ ده ته احساس وسولو چې د عام ولس دپاره سلطنت، بادشاهت دا صرف یو ټکی دی، د عام ولس اصل ضرورت چې دی هغه انصاف دی. یو څه وخت بعد امین خپل محل ته رالی، رنګ یې بدل سوی ولو، سترګو کې یې اوښکې ولې او پلار ته یې دا وویلې چې پلاره زه اوس په دې باندې پوه سولم چې د یو عام انسان وږې شپې او د هغه پر مخ باندې خولې او د هغه د انصاف اړتیاو څه ته وایي او د هغه څه ضرورتونه دي. د دې بعد بیا د ده پلار هارون رشید ورته وویلې چې ته اوس زما د خلافت مستحقه جوړ سولې، ولې د عام ولس په درد او په ستونزو باندې ځان خبرول دا د یو خلیفه درګرد غټ شرط دی. نو ګرانو کتونکو، یو حکمران، یو بادشاه در هغه ساعته پورې ښه انصاف نسي کولی چې تر څو پورې ده د عام ولس په ستونزو په درد باندې خپل ځان نه خبر کړی. نن چې زموږ د حکمرانانو در مابین دونې غټه فاصله د هغه ولې ده؟ ولې زموږ حکمرانانو ټول ژوند په محلو کې تېر کړی دی او دوی د عام ولس، د عام غریب انسان نه په ستونزو ځان خبر کړی دی، نه د هغو په تکلیفو باندې ځان خبر کړی دی. په دې وجه خو زموږ د دوی په مابین کې هغه رابطه نسته، هغه انصاف نسته. خدای دې وکړي چې زموږ د دې حکمرانانو په ژوند کې د هارون رشید هغه صفتونه راسي چې هغه د یو بادشاه، د یو خلیفه دپاره درګرد غټ شرط دا بوللی و چې تر څو پورې یو انسان در هغه ساعته پورې نه خلیفه جوړېدی سي، نه یو بادشاه جوړېدی سي چې تر څو پورې د عام ولس درد او تکلیف په خپل زړه سره نه وي منل. هیله کوم چې زموږ دا کیسه به ستاسو ډېره خوښه سوي، مخکې د سره شیر کړئ، کور مودان.